بسم الله الرحمن الرحیم. نو کومه کرایټیریا چې موږ د مونوسایکلیک هایدروکاربن د لپاره استعمالو چې دا اروماتیک دی او دا نه دی، هماغه کرایټیریا چې دوه کرایټیریا دي، دوه معیارونه دي، هماغه موږ د پولیسایکلیک هایدروکاربن لپاره هم استعمالولی شو چې معلومه کړو چې دا اروماتیک دی او اروماتیک نه دی. مثلا نفتالین چې دی 15 جوړې پای الکترون لري. نفتالین 15 جوړې پای الکترون لري. او 15 خو طاقت عدد دی په جوړو کې، نو 10 پای الکترون لري. او 10 پای الکترون چې دی سلور ان جمع 2 که تاسو واخلئ او ان قیمت یو وضع کې، نو سلور یو 2 نو سلور ان قیمت 2 وضع کوي. وبخئ ان قیمت چې 2 وضع کوي جمع 2 اتو جمع 2 10 نو 10 پای الکترون دی. او 10 پای الکترون اروماتیک نمبر دی. پای الکترون چې 10 یو سیستم ولري نه به اروماتیک وي. که نور کرایټیریا پوره کړي اوله چې پلینری مسطحي مثلا ان انټرپټډ پی اربیټال نه ولري. عام طور پر حقل نمبر چې دی تا ته ان انټرپټډ پی اربیټال نه درکوي، صحیح ده، خو منځ کې سپیتري هایبریډ کاربن نه راغلی، کلوز شیل هم درکوي درته، صحیح ده، او ان انټرپشن نشي درکولی چې امکان لري مثلا چې منځ کې سپیتري کاربن راشي، ما سره مشبوع کاربن راشي، نو پی اربیټال نو چې کوم مسلسلوالی د منځه لاړ نو به سره د چې 10 پای الکترون باندې اروماتیک بني. نو نفتالین چې دی دا ما سره اروماتیک دی. نفتالین او بنزین کې یو فرق دا دی چې بنزین کې کاربن کاربن بانډونه دا ټول یو شانو اکویولنټ معادلو، صحیح ده، خو په فیوز رنګ کې متراکمو کړو کې کاربن کاربن اړیکې چې دي دا کې شي معادل نه. نو د نفتالین دپاره موږ 3 رزونانسي یا سرحدي فورمولونه لیکلی شو او دې کې دغه ته وګورئ هلکانو 1,2 ډبل بانډ ته. نو 1,2 ډبل بانډ په 2 سرحدو فارمولونو کې بالکل په خپل ځای دی، اوکې نو پرابلم. خو 2,3 چې دی په 3 سرحدو فارمولونو کې یوازې په یو کې راغلی دی. 2 او 3 ترمنځ ډبل بانډ چې دی 2 او 3 ترمنځ ډبل بانډ او همدارنګې 6 او ترمنځ چې کوم دوګونې اړیکه ده دا په 3 سرحدو فارمولونو کې یوازې په یو سرحدي فارمول کې راغلی دی. دا 6 او هماغه شی دی، یو 2 او 3 هماغه شی دی، شمیره د شاخوا لګي که دې خوا لګي. نو 1,2 ډبل بانډ چې دی یو 2 ترمنځ دوګونې اړیکه په 3 سرحدو فارمولونو کې په 2 فارمولونو کې راغلی، خو 2 او 3 ترمنځ دوګونې اړیکه په 3 سرحدي فارمولونو کې یوازې په یو جوړښت کې راغلی ده. نو که موږ وګورو دا 2 او 3 دی، دا 2 دی، دا 3 دی، او یوازې په دې جوړښت کې چې دی ما سره 2 او 3 ترمنځ دوګونې اړیکه ده. په دې جوړښت کې هم 2 او 3 ترمنځ دوګونې اړیکه نشته دی او په دې جوړښت کې هم نشته دی. دې نه دا معلومیږي چې دا کاربن کاربن بانډ چې کوم دی د بنزین رنګ نه بغیر دا معادل نه دی، ټول یو رقم نه دي. متراکمو کړو کې کاربن کاربن اړیکې دا اکویولنټ نه دي، معادل نه دي، ټول یو شان نه دي. مطلب زما دا دی ټول یو شان نه دي. نو نفتالین دپاره 3 سرحدي فارمولونه مونږ ولیکل. نو یو 2 ترمنځ چې کوم
بانډ دی د یو او دوه ترمنځ چې کوم بانډ دی دا څو واره تکرار شوی دی په 3 کنټریبیوټر سټرکچر کې 2 واره تکرار شوی دی نو دوی په 2/3 ډبل بانډ کریکټر لري خاصیت بلري او کومنګا 2-3 ترمنځ چې کوم بانډ دی 2-3 ترمنځ چې کوم بانډ دی نو دا په 3 جوړښتونو کې یو ځل تکرار شوی دی نو دا 1/3 ډبل بانډ کریکټر لري دې د خپل کارو کې لکه نو یو 2 بانډ چې دی یو 2 بانډ چې دی اوکې نو 1-2 بانډ چې دی 3 سټرکچرو کې 2 ځلې دی 2-3 بانډ 3 سټرکچرو کې یو ځل دی نو دې مطلب دا دی چې دا 1-2 بانډ چې بنزین کې چې کم دی 1-2 بانډ چې په بنزین کې دی نو دا به شاټري 1-2 بانډ چې دی بنزین کې دی د کې به د دوګونیوالي خاصیت چې دا زیاتی په نسبت د 2-3 بانډ ترمنځ 2-3 بانډ چې کوم دی چې 3 سټرکچر کې یو ځل راغلی دی نو د کې یو غونی خاصیت به زیاتی یا داسې ویلې شو چې 1-2 بانډ به دا به کوچنی او ګدوالی به د کمی په نسبت د 2-3 بانډ کې او دا موږ ته ایکس ری ښودلې ده ایکس ری ډایفریکشن چې دی چې نفتالین د پاره سټډي شوی دی نو 1-2 بانډ چې دی 1.3 شپږ دی 1-2 بانډ دا 1.3 شپږ انګسټروم دی او 2-3 بانډ چې دی 2-3 بانډ ترمنځ چې کوم دی دا 1.4 دی او بنزین او کې همدا یو فرق دا دی چې بنزین کې ټولې کاربن ګدواله چې دی هغه 1.3 نه